هر څومره چې په ژوند کې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کیږي، موږ یو ډول سستیږو. هغوی چې کامیاب دي د دې پر ځای چې په لاسته راغلیو اسانتیاو باندې بسنه وکړي، باید ژوند ته نور چیلنجونه ورکړي. هر څومره چې د یو چا مسؤلیتونه زیات شي، هغه د ژوند د اسانتیاو د لاسته راوړلو سره سره نور هم تیزیږي. ژوند مو له مسؤلیتونو خالی مه پرېږدئ، ځکه چې مسؤلیت یو داسې شی دی چې پر تاسو خپله کار کوي. مثلا یو څوک درنه د ډېرو روپیو غوښتنه کوي، ټوله شپه خوب نه کوئ چې روپۍ به څنګه پیدا شي، خو که څوک یې درنه ونه غواړي نو آرامه خپل خوب کوئ. ځکه خو وایو چې هیڅوک تاسې ته زمینه نه برابروي، بلکې تاسې خپله یاست چې ژوند ته چیلنج ورکوئ او مسؤلیتونه اخلئ. موږ په ژوند کې د ځای پر ځای پاتې کېدو لپاره نه یو پیدا شوي، بلکې په ژوند کې د مخکې تلو، له کړاوونو سره د جنګېدو او په طوفانونو کې د تګ لپاره پیدا شوي یو. ځکه چې سمندري کښتۍ یوازې په بندرونو کې د درېدو لپاره نه دي جوړې شوي، بلکې په سمندرونو کې د تګ لپاره او لویو طوفانونو سره د مخ کېدو لپاره جوړه شوې چې بیرته راتګ یې هم مهم نه دی. نو دا وخت د خپلو اسانتیاو باندې د نه بسنې او د لا نورو چیلنجونو پوره کولو وخت دی. له تا پرته هیڅوک ستا ژوند نشي بدلولی. د خپلې پښې ازغی باید په خپله وباسي. په دې نړۍ کې هیڅ چاته تکلیف نه دی چې تاسې سره پیسې شته او که نه، تکلیف یوازې تا ته دی. په ژوند کې مو چې کله یو چیلنج پوره کړه، پیسې او امتیاز مو لاسته راوړ، نو پکار ده چې بل هدف او چیلنج وټاکو او قرار کینونو. نو له ځان سره قسم او وعده وکړئ چې له نن وروسته به یوازې اسانتیاو ته کار نه کوم.